د آدم علیه السلام په شریعت کې زیات احکام د دیو چې ځمکه به څنګه آباده د انساني ضروریاتو متعلق الله پاک حکمونه رالیږلي او طریقې یې ښولي نو نه کفر چرته و او نه چرته کافر و دا د شرک او د کفر مقابله دا د حضرت نوح علیه السلام د زمانې نه شروع شوې ده د حضرت آدم علیه السلام په بچو کې بعضې بندیان ډېر نیکو او د هغې نیکو بندیانو سره د دې نورو بندیانو مینه محبت او چې کله به په دې باندې څه سختي تکلیف رالل نو خپل جلا فریاد به دغه نیکانو خلکو ته وکړه هغوی به ورته تبه تسلي ورکړه نور څه نه د دوی به پې زړونه ښه شو هغه نیکان بندیان وفات شو او د هغوی نومونه یو ود دی دریم سواع او دریم یغوس څلورم یعوق او پنځم نصر دا د آدم علیه السلام هغه نیکان بچي سورة نوح کې د دې ذکر راغلی دی نو چې دا نیکان وفات شو نو دې خلکو ورپسې به جړل ډېر زیات خفه نو شیطان د یو بزرګ په شکل کې راغی او د انسانانو ته وی چې تاسو د فلاني فلاني بزرګ پسې ډېر خفه کېږئ وی ډېر هم یادېږي خفه کېږي وی که د هغوی تصویر درله جوړ کړي نو څه ناڅه مینه به هم پرې ماته شي وي او نو د دغې نیکانو بزرګانو تصویرونه یې ورله جوړ کړل نو هغې تصویر ته چې به د خلکو کتل نو د هغې پخوانو بزرګانو مینه به یې پرې ماتېده یاد به تازه کېده څه موده چې تېره شوله نو د دغې بزرګانو دا تصویرونه شیطان په بله طریقه اوس زیاتول غواړي وی دا خو ټول خلک د یو ځای ته راځي نو دا خو ګرانه ده هر یو ښار کې چې ځان له دقه شانتې مجسمې جوړې کړو نو ټولو خلکو ته به راحتي څه به خلک کړېږي د یو ښار خلک بل ښار ته به ځي نو په هر یو ښار کې به ځان نشي نو شیطان په دې طریقه باندې د یو ځای نه ګڼ ځای ته بوتان منتقل کړل بیا د هغې نه نور هم زیات کړل او دغه نسل چې ختمېده واپسې بل نسل راغی نو هغې ته دا ابتدا معلومه نه وه چې دا بوتان څنګه رانل نو چې بل نسل راغی هغوی نور هم ناواقف وو نو شیطان راغی او دې موجوده انسانانو ته وی خبر یې چې دې شکلونو ده ستاسو دا مشران ولې راته پته نه لګي خو زموږ مشران به راتلل موږ هم ورسره راتلو شیطان ورته وی دا حاجت روا او مشکل کشا دی دا ستاسو د دې پلار نیکه خدایانو نو که کله څه حاجت پیښیږي نو راځئ دوی ته مخامخ کېږئ دوی حاجت روا دي ستاسو ټول حاجتونه به دوی پوره کوي او د دوی عبادت کوئ نو په دې طریقه باندې د بوتانو عبادت شروع شو نو د دې شرک او کفر د ختمولو دپاره الله پاک نوح علیه السلام راولېږه نو د رسالت او د شریعت په حیثیت باندې په دنیا کې د ټولو نه لومړنی رسول نوح علیه السلام شو آدم علیه السلام په خپل دی خو د هغه وخت کې شرک او کفر او د هغې مقابلې نه دی د ځمکې د آبادولو احکامو او د نوح علیه السلام زمانه دا د مقابلو زمانه شروع شوله نو نوح علیه السلام په دنیا کې د ټولو نه لومړنی رسول په دې اعتبار چې د شرک او کفر مقابله کړې ده 9.5 کاله مسلسل نوح علیه السلام د خپل قوم ته وعظ او نصیحت کړی دی د شرک او د کفر نه منع کړی دی او چې څومره به وخت تېرېده نو دا خلک به د نوح علیه السلام سره مخالف کېدل والته کول به کېدل په کانو به یې سنګسارو تر دې چې نوح علیه السلام به بېهوشه شو دوی به مړ شو بیا به خپلوانو ته حواله کړه ولې دا بوډا سنبال کې بوډا دی ورته وي ځکه د نورو خلکو عمر دومره نه او د نوح علیه السلام عمر ټول 1050 سال عمر یو 40 کاله د نبوت نه مخکې دي او 80 کاله د طوفان نه وروسته دي نو سل شو او 9.5 کاله دا د نبوت زمانه شوله د طوفان نه مخکې د طوفان نه مخکې 9.5 کاله وعظ او نصیحت یې کړی دی 9.5 کاله وعظ او نصیحت 40 کاله د نبوت نه مخکې او 80 کاله د طوفان نه وروسته 1050 سال مسلسل نوح علیه السلام وعظ او نصیحت کړی دی پټې یې وینا کړې ده ښکاره یې وینا کړې ده د شپې یې کړې ده د ورځې یې کړې ده یو کس ته یې کړې ده دو کسو ته یې کړې ده ګڼو خلکو ته یې کړې ده په مختلف طریقو باندې د قوم ته وعظ او نصیحت کړی دی خو په قوم کې لار نه وتله نو آخر د الله پاک نه تپوس وکړه وی پروردګاره دا قوم دومره موده وعظ او نصیحت مې وکړ دې کې به نور څوک مسلمانان شي وی الله ورته چې نه دوی نور نه مسلمانېږي وی دقه وخت کې دی آه ووته
چې د زړه آه وتلی دی وی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا پروردګاره د ځمکې په مخ یو کور د کافر مه پرېږده طوفان راغی او په طوفان کې دا ټول قوم نیست و نابود شو نوح علیه السلام د حضرت آدم علیه السلام نه اته پشته رسته پیدا شوي دي اتم پشت کې نوح علیه السلام راغلی دی عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي وی د نوح علیه السلام او د آدم علیه السلام په منځ کې لس قرنه تیر شوي دي لس پیړۍ او قرن عام طور باندې سلو کالو ته ویل کېږي د دې وجې نه د آدم علیه السلام او د نوح علیه السلام ترمنځ 1000 سال وقت تیر شوی دی ابن جریر رحمت الله علیه فرمایي وی د نوح علیه السلام پیدایش د حضرت آدم علیه السلام د وفات نه 826 کاله پس شوی دی 826 سال آدم علیه السلام د وفات نه 826 کاله پس نوح علیه السلام پیدا شو او نوح علیه السلام 1050 سال عمر دی او د آدم علیه السلام عمر 40 کم زر کالو نو د آدم علیه السلام د پیدایش نه د نوح علیه السلام د وفات پورې 2836 سال تیر شوي 2836 کاله د آدم علیه السلام د پیدایش نه د نوح علیه السلام د وفات پورې 2836 د نوح علیه السلام خپل نوم سو د یو روایت کې راځي چې د نوح علیه السلام شاکر علیه السلام نوم دی شاکر او بل روایت کې دی چې د نوح علیه السلام نوم سکن علیه السلام دی سکن او دریم روایت کې عبدالغفار علیه السلام دی نوح ورته ولې وایي وی د دې ډېرې جلا د لاسه نوح نوم شو چې په مخې دا اوښ کې برابر دی نو په مخ کې ولا لارې جوړې کړې د الله عاشقو د الله حکمونو باندې د دې قوم په دې نافرمانۍ باندې به جړل په مخ کې لارې جوړې شو ځکه ورته نوح وایي موږ او تاسو د الله عاشقان او د رسول الله عاشقان زار شم او قربان شم وی جوړې دې په مخ د فراق اوښ کو نکړې لارې ته په کوم دلیل زما د مینې داوېدارې هسې داوېدارې نوح علیه السلام جوړلی دي چې د ډېرې جلا د لاسې نوح نوم شو د ادریس علیه السلام زمانه د نوح علیه السلام نه مخکې ده او که رسته ده اکثر صحابه کرام وی نوح علیه السلام د ادریس علیه السلام نه مخکې دی ولقد ارسلنا نوحا الى قومه نوح علیه السلام الله خپل قوم ته رالیږلی دی او د دې نوح علیه السلام دا قوم هم په عراق کې او په عراق کې دا خلک مهذب وو خو په شرک او کفر کې مبتلا وو نو نوح علیه السلام خپل قوم ته ویل یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره ای زما قومه عبادت د الله کوئ او تاسو د پاره د الله نه غیر بل معبود نشتا او قسمیږي نه د الله نه غیر د بل چا عبادت کوئ نو انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم یریګم په تاسو باندې د عذاب د هغې لویې ورځې نه نو د شرک او د کفر نه د پرهیز کولو دپاره تلقین ورته کوي چې دا شرک او کفر په تاسو کې لکه د وبا په شانتې خورېږي نو قسمیږي نه نو عذاب عظیم باندې یریږم چې خلاف ورزي کې یو عظیم عذاب په در باندې راشي اوس دا عذاب عظیم د آخرت هم کېدی شي او د دنیا هم کېدی شي نو په دنیا کې چې طوفان راغی دا هم ګورې عذاب عظیم وو اوس قوم ورته څه وایي نوح علیه السلام د خیرخواهۍ خبرې کوي او قوم ورته وایي انا لنراک فی ضلال مبین بېشک موږ تا وینو چې ښکاره ګمراهۍ کې قال الملأ من قومه د قوم سردارانو ورته وویل د قوم سردارانو وویل ملأ څه ته وایي سردار ته وایي د قوم مشر د قوم سردار په عربۍ کې ورته ملا وایي ملا پښتو کې ته موږ ملا جوړ کړو د پښتنو په علاقه کې د قوم ملک د قوم چیرمن د قوم چودري هغه مختلفو علاقو نومونه دي نو دې ته ملا وایي ملا د قوم مشر او سردار ته وایي نو دې عالمانو ته چې د مشرانو د ملا لفظ ویلی دی نو دې په دې اعتبار ویلی دی چې ملا صاحب د قوم مشر دی او دې ملا ته ملا ولې وایي وایي دا ضد د خلا دی خلا خالی ځای ته وایي او ملا ډک ځای ته وایي لکه چې دا د علم او د معرفت د الله نه ډک دی ځکه ورته ملا وایي ملا صاحب ته ملا ولې وایي ملایان وی دا د الله د دین د علم نه ډک دي د الله د معرفت نه ډک دي ځکه ورته ملا وایي نو ملا لفظ دا د عزت لفظ دی
خو دا کافر قومونه د مسلمانانو په معاشره کې هغه د عزت الفاظ هغه سپکۍ په خلکو کې په ذلت په طریقه باندې وایي د خلکو په ژبه باندې لب و لهجه کې سپک انداز باندې وایي نو سپکۍ خانسامه څه ته وایي په کچن کې چې پخلی کوي نو هغه ته خانسامه وایي دا د فارسی لفظ دی او پخوا چې اسلامي حکومتونه او په هغې کې به د لښکر مشر او د تمام لښکر اسلحه به هغه سره وه د هغه په لاس کې به وه هغه ته به یې خان ساما د ټول لښکر د وسلې مشر د ټول فوج د وسلې مشر هغه ته به خان ساما وي هغه د کافرو هغه عزت والا لفظ هغه چیف کمانډر هغه راوسته کچن ته راورسو دا د سپکاوي په غرض باندې ټیپو سلطان دا د مسلمانانو یو بهترین جرنیل و چې هغه د کافرو انګریزانو مخالفو او د هغوی سره اخري سلګۍ پورې جهاد کړی دی جنګېدلی دی ورسره د زمري په شان دی جون یو ساعت د غلامۍ د سلو کالو جون هغه بهتر ګڼلی دی او د کافرو سره هغه جنګېدلی دی د هغه نوم ټیپو سلطان و هغه ټیپو سلطان چې هغه د مسلمانانو په ذهن کې د یو عزت لفظ و د کافرو انګریزانو سپي ته ټیپو وي د مسلمانانو په ژبه کې ټیپو یې سپی کړ مسلمان به د کافرو په دې چالونو باندې ځان پوهوي نه سپي ته ټیپو وایي دا خو د یو مسلمان د یو بهترین جرنیل نوم و دقه شانتې ملا دا د عزت نوم دی خو دا بعضې خلک بې خونده په سپکاوي انداز کې ملا صاحب وایي ملا دا سردار ته وایي قال الملأ د قوم سردارانو وایي نو د کافر قوم سردار به کافر د مسلمان قوم سردار به مسلمانی نو د نوح علیه السلام د کافر قوم سرداران هغه ملا د دنیا په اعتبار مشران دي او د مسلمان مشر دا به مسلمان تقوادار پرهیزګار قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين نو د نوح علیه السلام د قوم سردارانو ویل د نوح علیه السلام د دعوت په جواب کې نوح علیه السلام ته ته خو ښکارا ګمراهۍ کې ته زمونږ د پلار نیکه د دین نه موږ وباسې او دا ته چې د قیامت پر ورځ دوباره جمع کېدل او د جزا او د سزا کې مې خبرې کې داسې خیالات دي اوس د دې سختې گفتگو په جواب کې نوح علیه السلام پیغمبري لهجه کې جواب ورکوي یا قوم لیس بی ضلاله زما قومه ګورې په ما لیونتوب نشته په ما ګمراهي نشته لیس بی ضلاله په ما ګمراهي نشته ولکنی رسول من رب العالمین زه ګورې د رب العالمین د طرف نه رسول او قاصد یما څنګه راغلم ابلغکم تاسو ته رسوم رسالات ربي د خپل رب پیغامات وانصح لكم قوم استاسو خیر خواهی غواړم واعلم من الله ما لا تعلمون دا الله د طرف هغه خبرو باندې پوهیږم چې تاسو په نه پوهیږئ زه ستاسو د پلار نیکه د جاهلیت د رسمو پابند یم رب العالمین را لېږلی ما د رب هدایات درته پیش کوم ستا خیر خواهی غواړم خپل مې پکې څه غرض نشته دی په دې ځای کې لفظ د رب العالمین ویل دا د شرک او د کفر په عقیدې باندې مضبوط ګزارې وکړو بت مت نشته رب العالمین په دې کې د هر چا د باطل خدایانو رد راغی چې رب العالمین را لېږلی او که ته قیامت عذاب ثواب نه منې نو ته ناواقف یې ما ته الله علم راکړی تا ته علم نه دی درکړی د نوح علیه السلام قوم وی زمونږ په شان یو عام سړی دی نو دی پسه پیغمبر شو ما هذا الا بشر مثلکم دا نوح علیه السلام خو بس زمونږ او ستاسو په شان یو عام بشر دی انسان دی او دا پیغمبرۍ نوم چې راته اخلي یرید ان یتفضل علیکم دی خو په تاسو باندې لوی غواړي بادشاهي در باندې غواړي او هیله بېله دې راته پیغمبر کړ چې دې پیغمبر کړ یو فرشته ولې نه رالېږله ولو شاء الله لانزل ملائکه که الله غوسته فرشتې به یې رالېږلې وي دی خو انسان دی موږ هم خوراک کوو دی هم خوراک کوي نو دې څنګه مشر ومنو الله دې نه دی رالېږلی فرشتې به یې رالېږلې وي جواب کې نوح علیه السلام ورته او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم على رجل منکم په دې تعجب کوئ چې الله نصیحت په تاسو کې په یو سړي باندې راولېږه پیغمبرۍ کو لینذرکم چې تاسو د الله نه مخالفت نه ویری ولتتقوا تاسو د الله نه ویریږئ پرهیزګار شئ ولعلکم ترحمون الله در باندې رحم وکړي دې کې د تعجب سوال نه پیدا کېږي ولې تعجب کې بشر پیغمبر کېدل دا څه عجیبه خبره خو نه ده الله د اختیار دی چې نبوت چاله ورکوي رسالت او نبوت په دې کې بیا د چون چرا سوال نه پیدا کېږي او اصل خبره دا ده چې عامو انسانانو ته پیغمبر را لېږل د دې عامو انسانانو په شان انسان چې راولېږي نو عام انسانان ته فایده اخلي او که فرشته راولېږي
نو د فرشتې نه عام انسانان پیدا نشي اخیستی. نو مقصد د رسالت دا دی چې د الله کامل طاعت تابعداري وشي او د مخالفت نه بچاوي وشي، او دا به علی کېږي چې د انسانانو د جنس نه یو نمونه الله راولېږي چې بشري تقاضې ورسره وي او د الله د حکمونو طاعت کوي. فرشته که راشي او الله وایي چې د رمضان روجې ونیسه او فرشته تا ته وایي روجې ونیسه، نو ته به وایې ته په لږه تنده څه پوهېږې، ته خو هسې خوراک نه کوې، ما نه تپوس وکړه، خېټه مې خوږېږي پکې دننه بیا قلقل کېږي چې اوږې شمه او سترګې را باندې تورېږي، ته په څه پوهېږې، ته خو فرشته یې، لږه تنده را باندې اثر نه کوي. نو الله بشر راولېږه، بشر درته وایي روژه ونیسه، زه ستا په شانتې زم روژه نیسم تم روژه ونیسه. د دواړو بشري تقاضې دي، په غم درد باندې پوهېږي، لږه تنده باندې پوهېږي، ستړې ستومانه بیداري خوب باندې پوهېږي. نو هر پیغمبر بشر دی، خلکو به دا نه منله ښه ته بشر یم یو پیغمبر مې، خدای به چېرته فرشته رالېږلې وه بشر نه منو. خو افسوس دا دی چې موجوده وخت کې داسې خلک شته چې پیغمبر علیه السلام بشر نه دی، د بشریت نه انکار کوي. دا جهالت دی. پیغمبر علیه السلام بشر هم دی، نور هم دی، او بشریت لره فوقیت دی، فضیلت دی پر نورو باندې. نو قوم د نوح علیه السلام تکذیب کړی دی. قوم د نوح علیه السلام دا ښکلې د همدردۍ د نصیحت خبرې د شفقت خبرې هغه یې ونه منلې، ځان یې ړوند کوڼ کړ، زړه تنګ شو او بیا د هغې نه پس سوال یې کړی دی رب انی مغلوب فانتصر، ربه زه خو مغلوب یم، دا خلک را باندې غالب دي، فانتصر ما سره امداد وکړه، زما بدل کې واده راس خلک قلاریږي نه. الله پاک حکم کړی دی نوح علیه السلام ته کشته تیاره کړه، نو کشته تیاره شوله. په خپل لاس باندې نوح علیه السلام کشته جوړوله، ونه یې کټ کړې ده، د هغې نه تختې ایستې دي، بیا ارا ترخه سولې وغیره د ترکاڼۍ چې کوم اوزار دی په هغې باندې دا تختې برابر کړلې، یو بل سره پیوند کړلې، میخونه یې ورتک وهل. قوم به راته څه چل دی؟ وایي کشته یې جوړوم. څه دپاره کشته یې جوړ؟ طوفان به راځي، موږ به کشته کې ناست وو. وبه یې خندل، په دې اوچه ځمکه باندې طوفان کم دی، سیندونه کم دی، ته کشته یې جوړی؟ اوسه پورې پیغمبر به اوس ترکان شوي، دا نخرې خندا مسخرې دا به یې کولې. نوح علیه السلام کشته یې جوړوله، خاندی 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 بله ورځ به نمبر راشي، موږ به هم در پورې وخاندو. اخر کشته تیاره شوله. نوح علیه السلام علامه غواړي، الله پاک ورته فرمایي طوفان چې راځي کور کې تنور دی، د دې تنور نه به اوبه را روانې شي، بس پوه شي چې طوفان راځي. نو بس تنور ته یې کتل، ناګانه یو ورځ د تنور نه اوبه راووتې، وفارت تنور. اوس نوح علیه السلام ده سره خپل اتیا ملګري دي مسلمانان، هغه کشتۍ ته وخېږول، اتیا ملګري کشتۍ ته وختل، او تمام حیوانات د هغې نه یوه جوړه د تخم دپاره هغه هم دې کشتۍ ته وخېږول. مارغان د څلورو خپو، د دوو خپو، د وزرو بې وزرو، دا تمام حیوانات دې نه یو جوړه کشتۍ ته یې وخېږوله. دا آینده دپاره تخم دی، او خوراک یې په کشتۍ کې واچو. درې چته کشتۍ وه، ناګانه د ځمکې نه اوبه راخوټ کېدې، د اسمان نه باران راورېده، او دا اوبه په دې ټوله دنیا باندې یو شانتې طوفان راغی. غرونو ته خلک وختل، اوبه غرونو ته هم روانې دي خېږي. د نوح علیه السلام یو زوی کنعان هلته یو غر د پاسه ولاړ دی، پلار ورته آواز کوي یا بنی ارکب معنا، ای بچیا راځه ما سره کشتۍ کې کښېنه. وایي تا سره نه کښېنم، دې غر باندې یمه، دا غر به مې بچ کوي. نوح علیه السلام ورته وایي نن ورځې بچ کولو والا هېڅوک نشته بغیر د الله نه. وګورې الله دې بچ کوي نه، کشتۍ کې کښېنه بچ کېږي، بغیر کشتۍ نه بچ کېږي. دا عاصم الیوم هېڅوک بچ کوونکی نشته دی. دا خبرې اترې کېدې، ناګانه د اوبو یو چپه راغله، او کنعان یې همیشه دپاره د پلار د نظره لرې کړ، بیا تر قیامته نشي لیدی. نو تمامه دنیا باندې طوفان وچلېده، او د نوح علیه السلام د دغې اتیا ملګرو نه علاوه تمام انسانان، هغې کې هېڅ یو فرد بشر پاتې نه شو، ټول ډوب شو، صفایي د دنیا وشوله. او د هغې نه پس اسمان ته الله حکم وکړ، ویې نورې اوبه مه راتویوه، بس کا ځمکې ته یې خپلې اوبه دې خړپ وهه، یو خړپ کې چې ځمکې واپس اوبه راښکلې تېرې کړلې، نو د ځمکې اوبه ځمکې ته لاړې، او د اسمان اوبه دا په دنیا کې د سمندرونو په شکل کې پاتې شوې. د نوح علیه السلام نه مخکې سمندرې نه وې. کشتۍ ورو ورو راښکته شوله، او په جودي غر د پاسه
ودرېدله واستوت على الجودیې په جودي غر باندې کشته ودرېده د قوم معامله الله پاک صفا کړله اوس نوح علیه السلام چې د کشته نه راکوزېده د جودي غر په خوا کې نو کمتره چې په دې کشته کې ناسته وه هغې ته یې د ورکوشه د کشتې نه د اوبو کې ته خپې ولګوه نو هغې چې خپې لګولې پنجې ولګوې لاندې به ځمکه نږدې دغه ښکاري جوړې اوبه نه دي بیا ملګري راکوز شو او په دغه ځای کې ځان دپاره آبادي وکړله کلی آباد شو د هغې کلي څه نوم دی سمانون نومې دی اتیا کسان پکې شته شو د دې وجې نه د هغې کلي نوم سمانون دی سمانون یا ثمانین دا د هغې آبادۍ نوم دی چې د کشتۍ نه کوزېدو نه پس خلک پکې د کشتۍ هغه تختې څه شوې بعد ملګري تپوس کوي څه شو نو څه پکې کرې په کار وي نو اوس لاړې ختمه شوې که نه چې ته زړې تختې راودي دا د نوح علیه السلام هغه کشتۍ د دروغجن دي آثار قدیمه والا مسې ګپ شپ لګوي چې کوم څیز ته د سوونو کالو وایي نو په لوګو یې تور پور کړي پرونی څیز وي لوګې پرې ولګوي دا